په سیاسي میدان کې به ورکوټې خبره راشي وایي قادیانیت دا اقلیت قرار کړي چې دا اقلیت کې شمار شي خو د عالم نظر صرف په دې ټکي نه دی په اقلیت باندې د ده نظر ډېر لرې رسي ځکه اقلیت والا هغه خلک وو چې زمونږ په وطن کې اوسېږي ځان ته کافر وایي او زمونږ په وطن کې د کافر په حیثیت باندې اوسېږي او زمونږ وطن د هغې د حفاظت ذمواري اخیستې ده زمونږ وطن د خلکو حفاظت کوي او هغې زمونږ د وطن قانون کوي هغې د اقلیت عیسایان یا سیکان یا هندوان دوی زمونږ د وطن قانون مني ځان ته کافر وایي چې مونږ کافر یو او زمونږ د وطن ذمواري بیا د هغې د حفاظت ده اوس قادیانیت اقلیت قرار اوس دا په یو دوه ټکي دي نو موږ وایو چې څنګه سیکان دي څنګه هندوان دي عیسایان دي نو بس هغې دې داسې وګڼلی چې دا قادیانیان علما وویل نه ولې قادیاني ستا د ملک قانون نه مني نه مني که ستا د ملک قانون آیین مني نو آیین وي چې دا کافر دي هغې ځان ته کافر وایي نه وایي نو ستا د ملک قانون نه مني دویم نمبر اقلیت په هغه خلک چې کوم خلک ځان ته کافر وایي هغه ځان ته مسلمان وایي او ما ته کافر وایي بلکې تمام صحابه کرام د هغې په نس کافر دي تمام صحابه کرام د هغې په نس باندې کافر دي نو اقلیتو دپاره خو دا پکار و چې ځان ته کافر وایي دوی ځان ته مسلمان وایي تا ته کافر وایي او دریم نمبر دوی ته به ستا د ملک نه حفاظت حاصلې بیا نو قادیانیت اوس لګیا دي زما او ستا د مسلمان او د وطن مخالفت کوي څومره داسې غلط کارونه یې وکړل چې مسلمان او اسلام ته پې نقصان رسېږي او وطن پاکستان ته پې نقصان رسېږي د دې باوجود چې سرکاري طور د هغوی د حفاظت ذمواري نشته نو که چېرته اقلیت قرار شي او سرکاري طور هغې ته حفاظت حاصل شي نو بیا به داسې او بیا په اسمبلو کې دا خلک داخل شي ووټینګ کېږي د دوی رایې له بیا یو اعتبار ورکړي شي نو بیا به څه کېږي نو زمونږ نظر د عوامو صرف په دې دوه ټکو باندې خو د علماو نظر ډېر لرې